السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زم تاسو ورو تاسو ملګری احسان الله ملګرو پیله خو را سره دغه ویډیو وګورئ. د ویډیو نه بعد تاسو سره خبرې کوم. صبر 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 سره راغلی نه ما ته وایي دلته سره راغلی تاسو تعویض راغلی دلته د څه تعویض مه کوه مه کوه سبا نه وایي کیمرامین ته بس نه وایي نه کیمرې ته بس نه وایي دلته کې تعویض راغلی سره راغلی ستا ما سره کار څه دی؟ وایي به کنه ملګرو تاسو دغه ویډیو وکړه. هغه پیزان دی او لیلا نواب د لیلا نواب د پښتو ډرامو یو اکټره ده او پیزن جانې چې دی دا یو سوشل میډیا والا دی. ملګرو داسې ډېر سوشل میډیا والا دی چې په دغې پیرانو پسې ګرځي، په دغو ځان مشهوروي او دغه شانتې چې کومې د پښتو ډرامې اکټرانې دي یا سنګرې دي د هغوی سره راځي انټرویو له. ملګرو د بدې نیت نه راځي چې یاره زه دې یو اصلاحي پیغام ورکړم، خو صرف د خپل ځان مشهورتیا دپاره راځي دوی. ملګرو که تاسو وګورئ که نه د دې پیزن جانې پیج کله تاسو اوپن کوئ یا تاسو د د یوټیوب چینل اوپن کوئ نو زیاتې ویډیوګانې به هم په دغې پیرانو پسې راځي. داسې ده په یو ویډیو کې یو ښه حقیقت نه دی ورکړی چې یاره یو ښه رول ادا کړی دی چې یاره د ویډیو نه خلک متاثره شي. ملګرو داسې یو دوه درې کسان نور هم دي، نوم یې راله نه راځي چې یاره هغوی هم دغه شانتې ورځي په دغې پیرانو باندې د هغوی سره جینۍ ناستی او کو دغه یو اداکار یې د زی د هغوی د مخ نه د هغوی نه ویډیو کوي او په سوشل میډیا کوي. نو زه خو اوله دغه خلکو ته یم چې یاره تاسو هم خپل کور کې مور خور دي، یاره تاسو هم د خپل عزت چې خیال ساتئ نو د بل د عزت هم خیال ساتئ. خیر دی که هغه اکټرانې دي هغه سینګرانې دي هغو خپل پیس چې دی هغه شو کوي نو تاسو له دا نه دي په کار چې یاره هغوی راځي هغې ځای له او تاسو پسې ورځئ میکونه یې ورته نیولي نو به دې انسان دا پښتو نه ده او دا زمونږ اسلام نه دی چې یاره مونږ ورځو د یو پردي جینۍ عزت چې دی هغه تار تار کو هغه پیر له راځي هغه ډاکټر له راځي د هغه خپل چایکس دی خو ته مه ورځه چې یاره د هغه نه ته انټرویو وکړې هغه به دې خفه کړي. هلته کو هغه ستا سره رضا هم وي ته دې نه انکار وکړه چې یاره زه دغه شانتې ویډیو دغه شانتې ریکارډینګ زه نه کوم. نو ملګرو دغه پیزان چې دی دغه دوه درې کسان نور هم دي دغو راځي د دغې ډمانو نه د دغې سینګرانو نه ویډیوګانې کوي او په دغې باندې صرف ځان مشهورتیا کوي. ولې چې د دوی به د ویډیو کې جینۍ راشي که نه په هغه ورته لایک ویوز دا ډېر میلاویږي. ملګرو دغه زموږ یو اصلاحي پیغام دی دوی ته چې یاره ورور مې دغه شانتې ویډیوګانې مه کوئ. خو تاسو څو ورځو کې د پیرانو چې دی د هغوی خلاف وئ، اوس تاسو د پیرانو چې دی د هغوی اشتهارات ورکوئ، د هغو چې دی د هغو نمبر یې ورکوئ چې یاره تاسو به دې باندې ورسره رابطه وکئ. هم دغه سینګرانې ورله راولئ یو فني غونته ټاپک ورسره جوړ کړئ چې یاره هغه کله پسې شاهرخ خان راولي مختلف خبرې کوئ چې یاره دا تا اخلي او دا په تا مین دی او ته په چا مین یې او دغه میکونه یې ورته نیولي. نو ګوره انسان چې دی که نه به دې باندې ډېر زیات خفه کېږي. که تاسو خپله یې پښتانه یې تاسو خپله هم کور کې خویندې میندې لرئ، تاسو چې څنګه د خپلې خویندې میندې پرده کوئ تاسو په هغې باندې خفه کېږئ نو دغه شانتې د بل په هغه هم خفه کېږئ. که هغه یو اکټره ده که هغه یو سندرغاړې ده تاسو له دا نه دي په کول پکار چې یاره لاړ شئ تاسو د هغې نه میک ونیسئ. الان که هغه تاسو ته وام وایي که نه نو تاسو د هغې نه انکار کوئ. نو دغه ماته ګوره ویډیو د ځان سره لایک کړئ، یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ، خپل خوږ ورور احسان الله ورکړئ اجازت. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.